بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستانو، په دې هیله یم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. نن په ایلسټریټور کې زموږ او ستاسې دوم درس ده او په دغه درس کې به زه تاسو ته د ایلسټریټور کوم انټرفیس چې ده ما انټرفیس هغه بشپړ ډول باندې تاسو ته تشریح کوم. دوستانو، په تیر درس کې خو موږ او تاسې پر دغه ویلکم سکرین باندې خبرې کړې وې چې په دغه ویلکم سکرین کې کوم موضوعات دي چې معمولا عمدتاً د دې موضوع په سایز کې و چې هر یو سایز تاسې په کار وي. تاسې سره دلته دا سایزونه شته دي او کولی شئ چې مور پریسیټس ته راشئ او کوم سایز چې ستاسې په کار وي هماغه انتخاب کړئ او اوپن یې کړئ. که چېرته دلته تاسې سره سایز موجود نه و نو بیا یې په کسټم شکل باندې تاسې خپله کولی شئ چې دلته جوړ کړئ او له هغې څخه وروسته یې کریټ کړئ. همدا ډول موږ پر دې هم خبرې کړې وې چې که چېرته موږ سره د ایلسټریټور یو فایل له مخکې څخه موجود وي او موږ کمپیوټر کې سیف کړی هغه اوپن کول غواړو، نو په دې صورت کې بیا اوپن ته راځو او د اوپن څخه وروسته زموږ د کمپیوټر په هر ځای کې چې سیف وي موږ او تاسې هلته ورځو او له هغې ځای څخه فایل ځان ته اوپن کوو. د نن ورځې درس زموږ پر دې ده چې کله هم زه کریټ نیو ته راځم او تر دې وروسته فرض که همدغه یو ریسنټ سایز یا ریسنټلی یوز سایز چې کوم ما استعمال کړی یا دغه سایز زه کریټ کول غواړم. دوستانو، کله هم چې دغه ما کریټ کړو دلته ما سره کوم انټرفیس چې راځي دلته موږ سره څه موضوعات دي. لومړی خو دا موږ سره مینو بار ده چې هره مینو کې موږ او تاسې کمانډونه لرو او د هغې څخه په استفادې ډیزاین دلته کولی شو. دومه مسله دلته موږ سره ټول بار ده. دوستانو، دې ته ټول بار ویل کېږي. مختلف ټولز دي دلته چې تاسو سره په ډیزاین کې مرسته کوي چې تاسو یو ښایسته او ښکلی ډیزاین وکړئ. کله هم چې تاسو ټول بار ته راشئ دلته ټول بارز کې تاسو یو دوه د ویکتور په شکل باندې یو علامت به تاسو ته ښکاري. دلته کلیک وکړئ، دا ټول بار موږ او تاسو ته په یو لیکه کې ښودل کېږي. که چېرته وایي چې نه دا ایکسپانډ کړه نو کلیک پرې وکړئ، دا په دوو لیکو کې ښودل کېږي. نو ستاسې خوښه ده چې په یوه لیکه کې ګورئ او یا هم په دوو لیکو کې ګورئ. کله هم چې موږ ټول بار ته راشو د هر یو ټول سره څنګ کې چې دی یو کوچنی ویکتور ده چې کله هم دلته کلیک وکړو نو د دې مربوط هغه اپشنونه او کمانډونه موجود دي. او که چېرته راشو دلته کلیک وکړو موږ ته یو کوچنی ویډیو ښودل کېږي چې دغه ټول دغه ډول یو کار کوي. صحیح ده، ګورئ دې کوچني ویډیو کې موږ ته راهنمایي ښودل کېږي چې دغه کوم ټول باندې ته ولاړې دا دغه ډول کار کوي. او که چېرته په دې ویکتور باندې لیفټ کلیک پریس ونیسئ نو د دې ډراپ ډاون کمانډونو لیست تاسې ته درکول کېږي چې دغه ټول کې دغه نور کمانډونه هم شته دي. همدا ډول که تاسې ضرورت وي چې دغه کم یو ټول چې دی دا راواخلئ او مکمل فرض که دا له دې پینل څخه جلا کړئ نو دغلته تاسې سره یو ویکتور علامه بل هم شته. تاسې به دلته کلیک وکړئ چې کله مو دلته یو کلیک وکړلو دوستانو تاسې وګورئ دی مکمل جلا کړلو. په لیفټ کلیک سره یې راخلم دلته یږدمه. کولی شو چې په جلا ډول د دې کمانډ څخه استفاده وکړو. کم ضرورت نه و نو دې څخه یې بېرته کولی شو چې کلوز کړو. فرض که ګورئ زه راځمه دلته برش ټول ته. کله چې برش ټول ته راغلمه لومړی خو ماته ویډیو کې راهنمایي ښودل کېږي. موږ ته یو ګیټ ښودل کېږي چې دغه کمانډ دغه ډول کار ترسره کوي. خو که چېرته بیا لیفټ کلیک د ویکتور سره څنګ کې زه پریس ونیسم وایي چې د دې سره یو ډراپ ډاون هم شته. که چېرته زه دا غواړم چې جلا واوسېږي دلته په دې ویکتور کلیک کوم نو بیا یې لیفټ کلیک سره راخلم دلته یږدم. هر ځای کې چې ستاسې خوښه و ایښودلی شئ. که چېرته زه په لیفټ کلیک سره دا راواخلم او دغلته راشم ګورئ دلته یو بلو لاین اچول کېږي. که زه دا دلته پرېږدم همدغلته دا څنګه کېږي اضافه کېږي. خو زه ورته وایم چې یاره زما په کار نه ده دی زه یې بېرته څنګه کوم کلوز کوم. دوستانو، دا موږ سره د ټول بار پینل ده. په دې کې موږ تاسې ډېر زیات ټولز لرو. یوه بله موضوع چې دلته زه تاسو ته باید ووایم هغه دا ده ګورئ دلته ما سره اوس اډوانس ټول او بیسیک ټول دواړه ښودل کېږي. ممکن تاسې سره ځینې وخت دا ټول کمانډونه ونه اوسېږي. تاسې به وینډو ته راشئ د وینډو څخه وروسته به تاسې راشئ کنټرول ته نه ټول بارز ته.
ګورې دلته ما سره اوس اډوانس چیک چې دی څنګه آن ده. که زه دا بیسیک ته واړومه دوستانو، تاسو دلته وګورئ ډېر زیات کمانډونه دلته ورک شول موږ سره. بیسیک کمانډونه یوازې راغله، اډوانس کمانډونه موږ سره اوس دلته نشته. که تاسې بیا غواړئ چې د السټریټور اډوانس کمانډونه هم دلته په ټول بار پینل کې ولرئ، نو په دې خاطر باندې به تاسې راشئ وینډو ته. د وینډو څخه وروسته به تاسې راشئ ټول بارز ته. د ټول بار څخه وروسته تاسې ورته اډوانس انتخاب کړئ. چې کله زه اډوانس انتخاب کړم، تاسې اوس ټول بار پینل ته وګورئ څومره ډېر کمانډونه پکې پیدا کېږي. ګورئ کمانډونه ډېر دلته اضافه شول. نو معمولا پر دغه حالت کې وساتئ، ځکه دا کې ټول هغه مهم کمانډونه دي چې کله هم تاسې دلته په دغه سپین ځای کې یا سپین فایل کې چې تاسې کریټ کړی ډیزاین کوئ، نو حتما د دې کمانډونو ته ضرورت پیدا کېږي او تاسې باید دغه کمانډونه دلته ځان سره ولرئ چې راحته ترېنه استفاده وکړئ. دوستانو، یو بله موضوع چې دغلته غواړم تاسو ته یادونه وکړم، تاسې به وینډو ته راشئ. دلته موږ سره اپشن بار نشته. زه تاسو ته توصیه کوم که چېرته السټریټور تاسې حرفوي استفاده کوئ، نو اپشن بار هم دلته ځان سره راوړئ، ځکه دا هم په ډیزاین کې تاسو سره یو سهولت دی چې دلته د یو ټول چې تاسې انتخابوئ د هغې اپشنونه هم دلته اوسېږي. نو د اپشن بار به تاسې سره رقم راوړئ، وینډو ته به راشئ، د وینډو څخه وروسته به تاسې راشئ کنټرول ته. دوستانو، کله چې تاسې په کنټرول کلیک وکړه، په همدغه سمپل کلیک سره تاسې سره د هماغه مربوطه کمانډ چې په کوم یو تاسې سلیکټ کړی وي او انتخاب کړی وي د هغې ټول اپشنونه تاسې ته دلته ښودل کېږي. نو دا هم ضرور ده چې باید تاسې ولرئ، هم د دې ټول بار نه استفاده وکړئ. هر یو ټول چې تاسې انتخابوئ د هغې مربوط تاسې سره به دا ټول اپشنونه یا اپشن بار کې به تاسې سره د هغې اپشنونه راځي. بله مسله موږ سره دلته موږ تاسې ګورئ یو بل پینل هم لرو. په دې کې موږ سره یو پراپرټیز ده. کله چې پراپرټي باندې کلیک کوو، دا هماغه جنرال یا عام پراپرټي ده چې کله هم تاسې راځئ السټریټور اوپن کوئ او کمانډونو څخه استفاده کوئ، نو تاسې سره دا پراپرټي څنګه وي موجود وي. خو د دې پراپرټي تر څنګ تاسې سره لایرز هم دي. که چېرته تاسې څومره لایرز استفاده کوئ، لکه فوټوشاپ هغه لایرز پینل دی او پینل به تاسې دلته شو کوي چې دومره لایرز دي. سویچز دي، رنګونه دي موږ سره، برش دی، سیمبولز دی. نو دا ټول هغه کمانډونه دي په دیو کې، یا هر یو جلا جلا پینل د خپل کمانډونه لري چې په ډیزاین کې تاسې ورڅخه استفاده کولی شئ. موږ دا هم کولی شو دوستانو چې زه فرض مثال لایر دغه کم پینل چې دی دا راواخلم د سویچ څخه یې را په دې خوا کړم، یا بیخي دغلته یې راولم او سیمبولز راواخلم دوم ته یې راولم. نو دغه تغییرات هم پکې موږ راوستلی شو. که چېرته به تاسې وایئ چې یاره زما خو برشز ته دلته ضرورت نشته دی، نو تاسې دلته کلیک وکړئ، له دې څخه وروسته په دغې ځای باندې کلیک وکړئ او له دې وروسته زه غواړم چې دا څنګه کوم کولیپس یې کړم، له منځه یې ویسم. دا پینل زما په کار نه ده. نو د دې د منځه وړلو دپاره بیا هم زه دلته کلیک کوم. دلته موږ سره یو کمانډ شته چې موږ کولی شو دا څنګه کړو، لرې یې کړو. دا لرې نه شو، لیفټ کلیک سره زه دا پریس راخلم او دلته یې ږدم. چې کله دوستانو ما دلته کېښوسته، له دې وروسته له دې ځای نه کلاس کوم چې کلاس مې که هغه موږ سره څنګه شو، لرې شو. همدا ډول دوستانو ګورئ زه راځم، دا به زه ایسته ډیلیټ کړم. دلته ما سره پین انتخاب شوی و. فرض که سیمبولز دي، دغه پینل هم زما په کار نه ده. نو لیفټ کلیک سره یې راخلم او دې پلوه یې انتقالوم. کله مې چې دلته انتقال که کلوز باندې کلیک کوم، دا پینل هم له دې ځایه لرې کوم. زه ورته وایم چې یاره همدغه درې پینلونه دلته صحیح دی، ما ته ضرورت ده چې یو پراپرټیز ده، بل لایر ده او بل سویچز دي. دا پینلونه ما سره ضرور ده، ما دلته ځان ته راوستل. که تاسې اضافي پینلونه راوستل غواړئ، لکه الاین ده، کلیک تاسې پرې دلته وکړئ، ګورئ الاین موږ سره اضافه شو. دا زه راخلم او راولم یې دغلته یې ږدم، صحیح ده، دلته به یې کېږي. ګورئ دلته موږ سره الاین اضافه شو. یاره بل پینل هم زما په کار ده. وینډو ته راشه، د کالر په نوم باندې یو پینل زما ضرورت ده. ګورئ دا د کالر مربوط پینل ده. لیفټ کلیک سره یې راخلم او راځم دلته یې فرض کړه خوش کومه، دا هم موږ سره اضافه شو. که په کار نه وي نو سمپل طریقه ده، تاسې کولی شئ چې له دې ځایه څخه یې راډریګ کړئ او له هغې څخه وروسته یې دلته یې کلوز کړئ. فرض که پات فاینډر هم زما په کار نه ده، کلیک یې کړئ او له دې ځایه څخه څنګه کړئ، لرې کړئ. همدا ډول دا هم زما په کار نه ده. نو هر یو په همدغه ترتیب تاسې کولی شئ چې لرې کړئ. که چېرته موږ دلته په دغه دوه ویکټورونو باندې کلیک وکړو،
دوستانو موږ ته چې دی دا کولیپس کېږي، فقط ټرانسفارم راځي چې کلیک پرې کومه د هغې مربوط پینل دلته ماته خلاصېږي. الاین ته راځم مربوط پینل یې دلته ماته خلاصېږي. پراپرټیز ته راځم د دې مربوط پینل دلته خلاصېږي. لایر ته راځم د هغې مربوط پینل دلته خلاصېږي. سویچ ته راځم د هغې مربوط پینل هم دلته خلاصېږي. زه ورته وایم نه یاره دا بېرته اکسپانډ که پراخ یې که کولیپس کوی یې مه ګورې دا بېرته موږ سره څنګه شو پراخ شولو. همدا ډول که دا هم ستاسې په کار نه وي کولی شئ دا هم لرې کړئ، که دا هم ستاسې په کار نه وي کولی شئ دا هم څنګه کوئ کلوز یې کړئ او لرې کړئ. نو پراپرټیز لایرز او سویچز موږ سره پاتې شو. نو په دغه ترتیب سره موږ تاسو کولی شو چې په دغه پینل کې هم څه وکړو تغییرات راولو. تاسې چې کله وینډو ته دوستانو راځئ دلته موږ سره د آوټبورډ په نوم باندې دغه څومره چې تاسې ګورئ دا هر یو جلا یو پینل ده او جلا کمانډونه لري او په ډیزاین کې به تاسې چې هر ډول ډیزاین کوئ نو دا ټولو سره به تاسې بلد هستئ د دې څخه به استفاده کوئ. هسټوري ته زه راځم ګورئ د دې مربوط پینل څنګه شو ما سره دلته وپاتې شو. له دې څخه استفاده کولی شئ. همدا ډول وینډو ته راځم د هغې څخه وروسته زه برشز ته راځم د برشز مربوط ټول کمانډونه موږ سره دلته دي مختلف برشز استفاده ترېنه کولی شئ. که ضرورت هم نه و کلوز یې کړئ، که ضرورت و کولی شئ دغه ځایونو کې هم ځای په ځای کړئ، هر ځای کې چې تاسې خوښه او سکرین کې ځای په ځای کې استفاده ورڅخه وکړئ. په دغه موجوده انټرفیس کې فقط یو دوه موارد نور هم تاسو ته وایمه. ګورئ تاسو چې کله دغلته راځئ دلته موږ سره یو څو خبرې نور هم شته. اوس چې دغه کوم فایل یا کوم سایز چې ما کریټ کړی دی که زه دلته په دې ویکټور باندې کلیک وکړم دا په کومه اندازه تاسې غواړئ وګورئ نو هماغه اندازې باندې کلیک وکړئ دا تاسو ته په هماغه اندازه اکسپنډ کېږي پراخېږي. که زه چېرته ورته دا اندازه انتخاب کړم ګورئ بیخي موږ سره کوچنی شو. که چېرته راشي فټ آن سکرین ورته انتخاب کړم موږ سره په دغه اندازه ښودل کېږي. نو ستاسې خپله خوښه ده چې په کومه اندازه یې ګورئ نو دا اندازې دلته ورکولی شئ. همدا ډول بل موږ سره دلته سیکشن ده چې سیکشن باندې کلیک وکړو شو ته راشو د شو څخه وروسته دلته اوس ما سره سیکشن ده که ډیټ ان ټایم انتخاب کړم دلته ما ته ډیټ ان ټایم ښودل کېږي. که چېرته زه دلته بیا هم راشم شو ته بیا ورته ووایم چې آوټبورډ نیم راته انتخاب کړه آوټبورډ نمبر 1 راته وایي. همدا ډول که شو ته راشم هر یو چې ستاسې ضرورت و هماغه کولی شئ چې ورته څنګه کوئ انتخاب کړئ. زه ورته ډیټ ان ټایم انتخابوم نو دا ماته دلته ښودل کېږي. کله هم دوستانو چې دغه ټول بارز کې چې تاسې کوم ټولز ګورئ له دې څخه پرته نور ټولز هم ستاسې په کار وي نو السټریټور یو ډېر زبردست پروګرام ده دې کې ډېر زیات کار شوی. تاسې دلته درې ټکو باندې کلیک وکړئ تاسې ګورئ دوستانو دلته چې څومره ټولز ښکاري د هر یو څخه تاسې کولی شئ استفاده وکړئ. که دلته تاسې سره په ټول بار کې ونه اوسېږي نو کولی شئ چې دلته راشئ او د دې ټول څخه استفاده وکړئ. دا ټول تاسې تمنایل ګورئ که لیست په شکل ګورئ له دې څخه یې هم تغییرولی شئ. انشاءالله راتلونکي درسونو کې په ټولو موضوعاتو کار کوو. کله هم چې تاسې دغه السټریټور پروګرام په بشپړ ډول زده کړه تاسې په 10 دقیقو کې داسې یو ډیزاین وکړئ چې هر چاته یې وښایي هغه به یې خوښ کړي چې ماشاءالله څومره لوکس ډیزاین مو کړی ده. خو که کم ډیزاین چې تاسې په السټریټور کې کوئ که هماغه ډیزاین تاسې په فوټوشاپ کې وکړئ ساعتونه به تاسې څخه وخت ونیسي او ډېر زیات به مو په عذاب کړي. ځکه فوټوشاپ کې ډیزاین کول چې کافي تجربه پکې ونه لرئ مشکله ده. خو السټریټور کې که تاسې لږ وخت هم کار کړی واوسېږي تاسې ډېر ښکلي ډیزاینونه جوړولی شئ. او بله خبره دا ده دوستانو اوس خو دغه ډیزاین موږ ته نانو بنانا هم کوي چټ جي پي ټي هم کوي خو کم ډیزاینونه چې موږ په کسټم شکل باندې خپله کوو هېڅکله یې موږ تاسو ته ارټیفیشل انټلیجنس نشي کولی یا یې موږ تاسو ته هغسې ډیزاین نشي کولی. هغه ماشین د حتما غلطي او تغییرات او مشکلات پکې وي خو په کسټم شکل چې تاسې کوم ډیزاین کوئ هغه به ډېر ښه ښکاري ډېر پروفیشنل به ښکاري. کوم څه چې کوم ځای کې تاسې اضافه کول غواړئ په مکمل ډول په هماغه ځای کې ځای په ځای کولی شئ. ویډیو مې نور هم اوږدېږي تر همدغه ځای پورې کافي ده د نن دپاره. یعنې په انټرفیس کې انشاءالله داسې خبره پاتې نه شو چې ما تاسې سره شریک کړی ونه اوسېږي. سبا انشاءالله پر باقي موضوعاتو باندې کار کوو.